د لغمان په پخواني والي لطف الله مشعل برید شوی. د لغمان پخوانی والي او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان لطف الله مشعل په کابل کې له وسلوال برید څخه روغ وتلی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې د خپل کور مخ ته د یو وسلوال برید سره مخ شو چې په طرز کې سرسري ټپي شوی دی. نوموړي د دغه برید مسؤلیت د کورنۍ چارو پر سرپرست وزیر حیات الله حیات شخصا منسوب کړی دی. باید وویل شي چې لطف الله مشعل څه موده مخکې هم د خپل ټویټر له لارې اعلان کړی و چې ژوند ته د کابل د حکومتي کړیو لخوا ګواښ متوجه دی. دا په داسې حال کې ده چې نوموړی پاکستان ته د اشرف غني په پټ سفر د خپل ټویټر له لارې انتقاد کړی او لیکلي دي د ISI او پاکستاني مشرانو سره د ډاکټر غني مخفي ملاقاتونه د جدي اندېښنې وړ دي. د هیواد د ملي امنیت خطر کې دی. دا پټ ملاقاتونه مهمو پاکستاني خبریالانو افشا کړي دي. مشعل چې د حامد کرزي په وخت کې د کورنۍ او ملي امنیت ویان تیر شوی، په دې وروستیو کلونو کې د اشرف غني د حکومت د سختو منتقدینو څخه دی. د سولې، جګړې او حکومتدارۍ په موضوعاتو کې پر حکومت باندې د ټولنیزو پاڼو له لارې شدید انتقادونه کوي.